د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، موږ د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ ته راغلي. هغه ولسوالۍ چې له مرکز غزني څخه په 115 کیلومترۍ کې پرته لرې ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ ته راغلې لویه لار خامه ده او خواوشا 4 ساعته یو طرفه مزل دی. په دغه ولسوالۍ کې لکه څنګه چې لیدل کېږي تر دا مهاله د تیرو حکومتونو له لوري ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه ولسوالۍ له روغتیا، بیا رغونې، پوهنې او په ډیرو برخو کې محرومه پاتې ولسوالۍ ده. ولې خوشبختانه د اسلامي امارت په راتګ سره دلته د یو خیریه بنسټ له لوري ډیر هغسې کارونه شوي چې ورته اړتیا وه. موږ دلته راغلي ترڅو هغه کارونه چې د سعد په نامه خیریه بنسټ له لوري دلته اوس مهال جریان لري یا هم په تیرو وختونو کې ترسره شوي دي له تاسو سره یې شریک کړو. دغه چې تاسو وینئ دغه زموږ شاته هغه دارالعلوم ده چې خواوشا د 15,000 زده کوونکو د زده کړې لپاره تیاریږي یا آماده کېږي چې اوس یې عملا کار تاسو وینئ جریان لري. موږ به هغه نور فعالیتونه چې دغه بنسټ د یتیمو وګړو لپاره د کونډو یتیمانو همدارنګه په دغه سیمه کې نور هغه خیریه کارونه چې دغه بنسټ له لوري ترسره شوي دي له دوی سره به مرکې ولرو او تاسو ته به یې د تصویر په ژبه شریک کړو. تاسو هم موږ یوازې مه پرېږدئ او دغه راپور تر پای را سره واورئ. د سعد خیریه بنسټ چې د غزني ولایت په ناوې ولسوالۍ کې فعالیت کوي تر دا مهاله په بېلابېلو برخو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي چې د جامعه العربیه لسعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په نامه دارالعلوم یې لویه برخه ده. د مسؤلینو په وینا دغه دارالعلوم په 50 جریبه ځمکه کې په پاخه او اساسي شکل رغول کیږي او څانګې به ولري چې د 250 استادانو او اداري پرسونل په ګډون به د 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکو چې جلا جلا ځایونه ورته په نظر کې نیول شوي د ماسټرۍ تر کچې د زده کړو زمینه برابره کړي. سعد خیریه بنسټ په ناوه ولسوالۍ او شاوخوا سیمه کې چې په 13 کلن جهاد کې فعاله ونډه لرله د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو لپاره د 100 کورونو لرونکي یو ښارګوټي کار شروع کړی چې د دوی په وینا تر 50 میلیونه افغانۍ پورې لګښت به پرې وشي. له دې سره د دغه بنسټ مسؤلین وایي په مرکز کابل کې له ځینو خصوصي روغتونونو سره د تړون په اساس تر اوسه پورې د 815 بېلابېلو ناروغانو درملنه او مالي ملاتړ کړی دی. په ورته مهال د سعد خیریه بنسټ له لوري د ناوې ولسوالۍ په ملکتین سیمه کې د سیلابي اوبو د مخنیوي لپاره په خامه شکل د 100 کیلومتره استنادي دیوال د جوړولو کار روان دی چې په رغولو سره به یې په سلګونه کورنۍ له احتمالي خطر څخه وژغورل شي. همدارنګه سعد خیریه بنسټ په ناوه ولسوالۍ کې د هغو 100 مسجدونو بیا رغونه پیل کړې چې په تیر کې زیانمن شوي او یا هم خلک غریبان او د رغولو توان یې نه لري. د سعد خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا د یادو پروژو بشپړېدنه چې تر دا مهاله یې 30 سلنه کارونه مخته تللي دي تر 900 میلیونه افغانیو پورې لګښت لري چې د مسافرو هیوادوالو او عامو خلکو له لوري ورکول کیږي. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. موږ د ناوې ولسوالۍ هغه سیمې ته راغلي چیرې چې دغه دارالعلوم موقعیت لري. د دغه خیریه بنسټ له مشر او مسؤل سره مرکه لرو. له دوی نه پوښتو چې دوی په دغه کم وخت کې دغه کارونه څرنګه وکړل، کوم کارونه یې ترسره کړي دي او د دغه خیریه بنسټ موخې او هغه فعالیتونه که دوی راته تشریح کړي. مولوي صاحب محترمه، که لومړی خپل ځان راوپېژنئ. ډېره مننه. زما نوم محمد سالم سعد ده چې د دغه منطقې البته د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ د ملکتین د سیمې اصلي اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. لومړی که دغه د خیریه بنسټ هغه نوم و، هغه فعالیت و، هغه د پیل نیټه، که په دې اړه معلومات راکړئ. ډېره مننه. زموږ خیریه بنسټ د سعد خیریه بنسټ په نوم باندې چې البته نوی د
افغانستان د اسلامي امارت د عدلیې وزارت سره ثبت او رجستر دی او دغه فعالیتونه چې تاسو یې وینئ چې دغه فعالیت مهم ټکي به تاسو ته واضح کوم. زموږ خیریه بنسټ 15 مهمې موخې او برخې لري چې یوه مهمه برخه یې هغه ده چې موږ تاسو اوس پکې موقعیت لرو چې دغه د دارالعلوم لسعد ابن ابي وقاص په نوم باندې ستر دارالعلوم ده چې دغه زموږ د سعد خیریه بنسټ لومړنۍ فعالیتي برخه ده چې دغه دارالعلوم لسعد ابن ابي وقاص دارالعلوم فعالیت او تعمیراتي برخه یا کمپلیکس په همدغه موقعیت کې په 50 جریبه مځکه کې چې تقریبا 100,000 متر مربع جوړیږي فعالیت روان ده چې همدغه دارالعلوم په خپل ځان کې اوه مهم بخشونه یا برخې یا مدرسې لري چې دا اوس موږ تاسو په کوم موقعیت کې یو دغه اوله برخه ده چې د دارالحدیث برخه ده چې موږ تاسو ته چې ورته ولاړ دغه دارالحدیث لیلیه ده چې د 600 لیلیه دارالحدیث طالبانو د فارغینو ظرفیت لري او بل برخه د دارالحدیث سره څنګ ته دارالفنون برخه ده چې هغه د 600 زده کوونکو لیلیه زده کوونکو ظرفیت لري. دریمه برخه د دارالیتام ده چې دارالیتام برخه هم دارالیتام په نوم باندې په داخل دارالعلوم کې او د 600 زده کوونکو یتیمانو ظرفیت لري. څلورمه برخه د دارالحفاظ ده چې هغه په داخل دارالعلوم کې ده دارالحفاظ په نوم باندې موقعیت لري چې هغه د 600 د حفظ طالبانو لیلیه ظرفیت لري او پنځمه برخه د دارالبنات ده چې هغه بنات کوم لیلیه او نهریه بخښون لري چې هغه د 600 لیلیه او نهریه بناتو د زده کوونکو ظرفیت لري او شپږمه برخه دارالبنین په نوم باندې چې هغه دارالبنین هم ورته ویلی سو او نهریه مکتب او مدرسه هم ورته ویلی سو چې دا هم د 600 نهریه طالبانو ظرفیت لري او اومه برخه د دارالافتا یا تخصص په برخه کې ده چې هغه هم د 600 طالبانو ظرفیت لري او اتمه برخه د تخصص یا د لیسانس تر کچې پورې د عصري زده کړو برخه ده چې هغه هم د 600 زده کوونکو لیلیه او نهریه ظرفیت لري. په مجموع کې زموږ دارالعلوم د 15,000 زده کوونکو په هدف باندې جوړیږي او ظرفیت لري او د 250 مسلکي او پرمختللي استادانو لخوا څخه به اداره کیږي او ټول عمله به تقریبا 15,200 کسانو ته ان شاء الله رسیږي. ډیره مننه مولوي صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه کوم څانګې تاسو ویل کوم تعداد تاسو یاد کو کوم دلته کارونه چې موږ ولیدل دا په ډیره لوړه سویه دي دا په هغه سویه دي چې یعنی د یو چا په وس کې نشته د یو شاخص دی حتی دا د یو موسسې په سطح یا د دولت په سطح دي. تاسو که د دغه فعالیت راته وایي دا تاسو پخپله جوړوئ خلک یې درسره جوړوي دولت یې جوړوي دغه مالي کومک د چا ده؟ ډیره مننه. له موږ سره د دغه کمپلیکس یا د دارالعلوم په فعالیت کې تخنیکي بخش کې تر اوسه پورې د دولت نه موږ کومک نه ده غوښتی البته او نه دولت کومک را سره کړی ده او د خیریه بنسټ چې موږ جوړ کړی د سعد خیریه بنسټ دا هم اوس نوی فعالیت شروع کوي او دغه د فعالیت او لومړنۍ مخه ده. خو البته لکه تا پوښتنې په جواب کې چې ته وایې چې دا مالي ظرفیت یا مالي منابع څه شی دي. مالي منابع د موږ د مسلمانانو زړسواندو مسلمانانو کومکونه دي او د هغو اخلاصانه تعاون د له موږ سره هغه که داخل د افغانستان کې خارج له افغانستان کې د افغانستان خلک دي لغونه چې موږ غوښتنه کړې ده دوی ته د خدای پاک اجر عظیم ورپه نصیب کړي هم له دې تاسو د مایک له لارې دوی ته دا بشارت هم ورکوو چې دوی مالي کومکونه چې له موږ سره سوي دي هغه لکه تاسو چې وینئ الحمدلله په ځای باندې مصرف سوي دي او چې نور کومکونه موږ سره کوي د کومکونه غوښتنه هم نه کوو هغه هم په ځای باندې مصرفېږي. تر اوسه څومره مصارف زموږ په دغه کمپلیکس باندې کړي دي هغه هم د مسلمانانو مالي کومکونه دي چې موږ له شانه غوښتنه کړې ده هغه له موږ سره تعاون کړی ده او د تعاون وعده یې کړې ده نور به انشاءالله تعاون راسره کوي. مولوي صاحب له دغه دا چې دغه یو ډېر غټ فعالیت دی یو ډېر غټ کار ده موږ به یې لیدونکو ته په تصویر کې هم دغه شی وښیو. له دغه ورهاخوا د دغه خیریه بنسټ نور کومې برخې دي نور کوم فعالیتونه چې اوس تاسو دلته روان کېږي ویل کېږي دلته چې موږ د سیمې مشرانو سره وغږېدو دوی ډېر خوښ ول او ډېر دغه فعالیتونه ورته ښه ښکاره کېدل لکه دغه سیمه له وخته پاته ده. نور داسې کوم فعالیتونه تاسو په دغه خپل خیریه بنسټ کې مخته روان کړي؟ د موږ د سعد خیریه بنسټ مهمې 15 برخې لري که مخکې چې ما تا ته یادونه وکړله. اولین برخه د دارالعلوم ده او دومره ډېره مهمه برخه چې موږ دغه وروسته پاتې سیمې ته له کابل نه په ډېر سختي باندې لاسرسی کوو دلته مو شروع کړي دي. دومره مهمه برخه یې دلته موږ په دې سیمه کې ډېر زیات له دې شل کلنې جګړې نه پاته ډېر بېوزله او بېسرپرسته یتیمان لرو چې موږ خپله په خپل سوچ فکر باندې دا وعده کړې ده الله تعالی سره انشاءالله او د خلکو سره دا وعده کړې چې دغه بېسرپرسته یتیمانو ته موږ سرپناه جوړوو. په همدغه مورد باندې موږ تقریبا په همدغه دارالعلوم
تعلیم سره په څنګ کې د 100 کورنیو لپاره یعنې 100 کورونه ودانۍ موږ جوړوو چې هغه د ډېر بېوزلو بې سرپرسته یتیمانو لپاره به چې کله کورونه جوړ شي بیا به یې توضیح کوو چې په همدغه مورد کې تر اوسه پورې موږ تقریبا د 100 کورونو لپاره د مځکې په قیمت باندې اخیستې ده او مځکې مو ورته برابره کړې ده او فعالیت یې هم شروع ده. تقریبا تاسو به خپله ووینئ. دویم بخش د موږ د بنسټ مهم فعالیت چې هغه د بې سرپناه یتیمانو لپاره د سرپناه جوړول ده او دریم بخش د موږ د دغه سیمه کې چې موږ یې کوو هغه د خلقو لپاره تعمیراتي فعالیت ده چې هغه دوه برخې لري. یو فعالیت دا ده چې دلته موږ په دې سیمه کې یو غټ د سیل یا د سیلاب د مخنیوي لپاره غټ مشکل درلودل چې هغه مشکل کې بیخي کار نه و سوی. موږ د خپل بنسټ دا کار شروع کړی ده چې دلته د خلکو د سیلاب د مخنیوي لپاره فعالیت وکړو چې لکه اوس یې تاسو انشاءالله وینئ او تاسو بیا کلیپ واخلئ چې د 1100 کیلومترو په اندازه باندې موږ یو خوړ لرو یا منده لرو یا سیل لرو چې هغه لپاره د خلکو د غټ ګواښ تهدید و چې هغه لپاره موږ فعالیت شروع کړی ده او هغه هم شاته ډېر حد پورې رسولی ده او نور هم کار پر روان ده. څلورم بخش د موږ د خیریه بنسټ دا ده چې دلته کوم مساجد چې په جګړه کې تخریب سوي وو یا اصلا نه وو یا اصلا ضرورت و دغه مساجدو په هغې کې موږ تقریبا په تېر کال کې 100 مساجد یا رغولي دي یا هم له سره جوړ کړي دي. اوس پر روان کال کې بیا د له 100 نه تر 50 مساجدو اراده ده چې انشاءالله هغه جوړ کړو. جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان د جنت په شان پزې ورته خوشحالی. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو موږ د دغه دارالعلوم یو ټولګي ته راغلي غواړو د دغو شاګردانو چې دلته زده کړې کوي له دوی نه وپوښتو چې د زده کړې بهیر یې څرنګه ده دوی څومره خوښ دي د دغه دارالعلوم په جوړېدلو سره. مهرباني وروره لومړی دې نوم واخله. زاهد الله. زاهد الله که راته ووایې تاسو دلته د څه شي زده کړې کوئ؟ موږ دلته د دیني علومو د نقلیه او د عقلیه علم زده کړې ته راغلي یو او دلته مو له د استادانو له د مدرسې له محتمیم څخه ډېر خوشحاله یو. دا چې مخکې دلته ښوونځی یا مدرسه نه وه تاسې به طبعا درس هم نه وایو د دغسې یوې مدرسې جوړېدل د تاسې لپاره څومره خوښي ده؟ تاسو څومره خوښ یاستئ د دغه مدرسې په جوړېدلو سره؟ موږ د دې مدرسې دپاره الحمدلله ډېر خوښ یو او له الله جل جلاله څخه راضي یو. بیا له امارت اسلامي څخه بیا له دې محترم مولوي محمد سلیم سعد اخوند څخه راضي یو. بیا له د استادانو څخه چې موږ ته د درس د عقلیه او د نقلیه او د درس زمینه مساعده کړه او په دې د ټول امت د مسلمه د دین خدمت یې روان کړو او په دې سیمه کې یو غټه مدرسه پرانیستل شوه جوړه. دا چې دا یوه لرې سیمه ده او له مرکز او له غزني او دلته نږدې داسې یو فعال ښوونځی یا فعاله مدرسه مخکې نه وه. تاسو دلته دغه زده کړو بهیر څرنګه ده؟ کومې ستونزې خو نه لرئ تاسو په دغه زده کړو بهیر کې یا مثلا د استادانو کمبود یا د کتابو کمبود داسې کومې ستونزې خو نه لرئ؟ یا الحمدلله ډېر ښه منظم ترتیب روان دي استادانو لخوا او زموږ د دغه مدرسې د تمرین لخوا ډېر ښه الحمدلله کار روان دي. سبقانو د هر څه ښه دغه روان ده هر څه برابر دی الحمدلله. ورک مو کوي نفاق خدایا ژوند د اتحاد کوو ورک مو کوي نفاق خدایا ژوند د اتحاد کوو یو ټول په وحدت سره یو ټول په وحدت سره سپین بیرغ رپان رپان. ما نوم چې د مولوي احتشام الحق ده او د دې دارالعلوم د مدیر او ناظم په حیث باندې دلته وظیفه کړم. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب محترمه. لکه څنګه چې موږ مخکې مولوي صاحب یا د دغه خیریه بنسټ مسؤل دوی وویل چې دغه دارالعلوم خواوشا 5,000 شاګردانو ظرفیت لري او دلته به تدریس ورته کېږي. اوس مهال چې چون ابتدایي حالات دي لومړني حالات دي کارونه روان دي اوس مهال څومره شاګردان دلته زده کړې کوي او څومره استادان له لوري دوی ته تدریس کېږي؟ تاسې باخبره یاست یادوري وکړه چې اصلي ظرفیت د دې مدرسې چې د ترتیب د 5,000 شاګردانو ده خو سږ کال ابتدایي حالت دی. د ابتدایي حالاتو کې موږ کوم ترتیب چې نیولی ده هغه د 600 نفرو شاګردانو په ظرفیت باندې موږ ترتیب ورته لرو. نو د 600 نفرو شاګردانو لپاره سږ کال موږ عملا آمادګي لرو او د استادانو په باره کې باید ووایم چې استادان چې دي سږ کال 60 نفر استادان دي او د دغو 600 شاګردانو هغه عملي کار روان کړی د دغه د تعلیم او د تربیه دواړو.
زیاته مننه مولوي صاحب محترمه. دلته که څه هم په دغه سیمه کې به نور دارالعلوم هم وي نږدې یا به مدرسې وي، تاسو که راته وایاستئ چون یو فرق یې دا ده چې دا ډېره په لوړه سویه ده او ډېره غټه ده، یعنې د استادانو او د شاګردانو هغه تعداد به یې ډېر وي. دوهم هغه فرق یې له نورو مدرسو سره څه ده که تاسو راته وښیاستئ دغه دارالعلوم؟ د ځینو فرقونو یادورې تاسې وکړه چې دا تقریبا د افغانستان د لنډو ولایتو خو څه کوي، د افغانستان په سطحه بلکې د سیمې د هیوادو په سطحه باندې یو دارالعلوم ده. دویمه خبر دا ده د موږ د امارت اسلامي یو پالیسي روانه ده او په دې پالیسي کې الحمدلله د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده او امارت اسلامي هم دغه پالیسي تعقیبوي چې هغه دا ده چې دیني علوم او عصري علوم د دغو په مابین کې فاصله ختمه کړي. یعنې یو شاګرد که دیني علومو باندې سمبال وي لغه سره سره باید عصري علومو هغه سویه هم باید لوړه وي، او که عصري علوم لري دیني علوم هم باید له دو سره وي. د دې په خاطر چې د شاګردانو په مابین کې هغه فاصله ختمه سي. د موږ په وطن کې یو غلط ذهنیت سازي سوې ده چې د هغې رفع وسي، د هغې مخنیوی وسي، د دښمنانو د تبلیغاتو مخنیوی وسي. نو د دې دارالعلوم یوه ځانګړتیا دا ده چې په دې کې یعنې مشترک علوم روان دي. داسې مشترک علوم لکه څنګه په کومه اندازه باندې چې د دیني علومو څونه توجه ورته سوې ده په هغه اندازه باندې عصري علومو ته توجه سوې ده. تند خوشحالی پلاس وهو د غمو لخکر، تند خوشحالی پلاس وهو د غمو لخکر، نشته په وطن کې اوس نشته په وطن. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، موږ په دغه سیمه کې یو، البته په دغه دارالعلوم کې یو. نو دلته یو بل سپین ږیری ولاړ ده، د دغه سیمې اوسېدونکی ده. ورځو له دوی سره مرکه لرو چې دوی د دغو فعالیتونو په اړه څه نظر لري. سلامونه حاجي صاحب، لومړی مو ځان راپېژنئ. وعلیکم السلام، زه عبدالقدیر اخندزاده د دغه ملکتین په مشرتابه یو مشر او نماینده یم. ډېره مننه حاجي صاحب. تاسو په دغه سیمه کې دا چیرې چې دغه د ساعت خیریه بنسټ فعالیتونه روان دي، البته دغه دارالعلوم کې یو، تاسو د دغه دارالعلوم په اړه راته وایاستئ، د دغو فعالیتونو په اړه راته وایاست، څومره خوښ یاست، څومره اړتیا وه دلته د دغو کارونو لپاره؟ ډېره مهرباني، موږ په دغه کار باندې په دې دارالعلوم باندې ډېر خوشحاله یو، ځکه چې زموږ دپاره زموږ په زندګي کې داسې یو منبع د علم او داسې یو کار تر اوسه پورې زموږ په دغه سرحداتو او په دغه هغوی کې نه ده جوړ شوی. نو له دې کاره څخه ډېر موږ خوشحاله یو او ډېر لوړ کار ده او ډېر په لوړه سویه ده. او کوم له سعد مولوي صاحب او له انجینرانو هر څوک چې په دې شک یې دوی کوشش کړی ده، که انجینران دي کار څوک دی، الله تعالی دې دوی ته نعم البدل ورکړي او الله تعالی دې کامیاب ولري. مننه حاجي صاحب. څومره اړتیا وه دلته، لکه مخکې دغه شی دلته نه و، دلته اوس څومره اړتیا وه دغسې یو فعالیت ته، دغسې یو کار ته؟ طبعا تاسو ماشومان به مخکې ښوونځیو ته نه تلل، مدرسو ته به نه تلل، د دغسې یو فعالیت لپاره څومره اړتیا ده؟ د دې لپاره دومره اهمیت لري. دلته موږ په دغه صحرا کې هېڅ شی هم نه و، یو بیان هم د دغه نه و چې موږ یو چا سره خبره کړې وای، موږ یو منبع دغسې د راتګ وای، یو مرجع د راتګ هم وای، یو شی نه و. دا یو نوی کار شروع سوی ده او ډېر خوندور کار ده. تر اوسه د موږ په ځای کې هېڅ شی هم نه و، یو پاته منطقې وې. نو موږ په دغه کار او په دغه دارالعلوم باندې ډېر خوشحاله یو، الله تعالی دې کامیاب ولري. له دې سره به تاسو په سیمه کې داسې نور فعالیتونه هم کېږي، څومره تاسو ورته خوشبین یاست، څومره به پرمختګ ورسره راسي؟ موږ دور ورته خوشبین یو انشاءالله الرحمن چې د موږ سعی او کوشش او قدرت هم کار کوي. نو موږ به انشاءالله خدای کول په هر وړ همکاري ته تیار یو. او دا داسې یو منطقه نه ده چې دا د ولسوالۍ په سطحه منطقه ده، دا تقریبا د 4-5 ولسوالیو د 2 ولایتو یو مرکز جوړ ده. نور د نړۍ سیال به یو لا کړو پرمختګ ربا، نور د نړۍ سیال به یو لا کړو پرمختګ ربا، شو په قوت سنبال. د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو، دغه هغه خوړ یا رود ده دلته د سیلاوونو له وجې چې دغه کلی ډېر زیانمن کېدو. د دغه خیریه بنسټ له لوري دلته یو بلې خواته ورته د خاورو هغه پاټ اچول سوی تر څو پورې دغه کلی یا دغه سیمه د اوبو له هغه زیانه وژغورل سي. موږ دلته د دغه سیمې له یو اوسېدونکي سره مرکه لرو چې دوی د دغه
خوړ په جوړولو سره یا د دې خاورې په اچولو سره څومره خوشحاله دي او څومره دوی له زیانه بچ شوي دي. سلامونه حاجي صاحب، په لومړیو کې مو ځان راپېژنئ. وعلیکم سلام. زه کریم الله ولید ملا عبدالله زوی د ناوید ولسوالۍ د ملکنډ د کلي یم. د دغه خول موږ ته دومره تاوانونه ورسېدلو چې دا خول نه و جوړ شوی. دومره تاوانونه چې موږ بیخي ډېر کورونه وران کړو، در په در یې کوچنیان کورونه دا یې ختم کړو. بیا وروسته لږ دا خیره بنسټ شروع شو په دغه اسلامي امارت کې دا کار شروع شو. موږ ډېر ځینې خوښ یو، ډېر ځینې خوشحاله یو او دا ډېره کلی و پاته ولسوالي وه، ټول ولسوالي پاته وه، په ټولو حکومتونو کې پاته وه. داسې چا نظر نه ورته راکړو، په یو سرحداتو کې پراته یو، هېڅ چا نظر نه کړو. دا اسلامي امارت چې راغلی ده اوس دا خیره بنسټ شروع ده، ټول همدغه هیله ده چې دغه همکاري وکړي له دغو خلکو سره. موږ ټوکر ټوکر سوي یو، داسې در په دره سوي یو، کورونه نړېدلي وو. دغه خول اوس الله بچ کړو، د دغه خدای بچ کولو دغه خول ډېره فایده موږ ته ورسېدله. دغه کوچنیان هم له تعلیمه پاته وو، هېڅ یې نه و زده، خالي دا ګرځېدلو به خاورې وو، په پوټو کې به ګرځېدلو. هغه دومره همکاري وسوه. اوس خیره مسجد دغه مدرسه راته جوړه کړه. دغه موږ ډېر خوشحاله یو چې نور هم له موږ سره باید حکومت او خیره مؤسسه ټول له موږ سره همکاري وکړي. موږ ډېره پاته ولسوالي ده، په پاته ولسوالي کې بیا زموږ کلی تر اوسه توجه نه ده ورته شوې، په دغه عمارت کې اوس ورته وسوه. روح او ځان زمون غواړو یې بلند بلند، روح او ځان زمون غواړو یې بلند بلند، طلابت کامیاب دی وي طلابت. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، دا د سعید خیریه بنسټ له لوري هغه کورونه دي. دلته تقریبا خواوشا 100 کورونه د دغه سیمې هغه ماشومانو ته جوړیږي چې په تیره 20 کلنه جګړه کې پلرونه یا د کورنۍ مشران شهیدان شوي دي او دوی اوس مهال بې سرپرسته دي. دغه شهرک په اصطلاح د شهرک په ډول دلته دغه کورونه آبادیږي. د دغه خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا چې دلته به 100 کورونه له آبادولو وروسته استوګنه ولري. دغه مځکه ورته خریداري شوې ده او اوس مهال په خامه شکل د کورونو آبادولو کار روان ده. دلته د دغه کورونو همدارنګه د هغه مدرسې دغه تخنیکی برخې انجینر له موږ سره ده. دوی نه پوښتو د دغو کورونو په اړه چې کار یې څومره مخته تللی، همدارنګه دغه مدرسې چې څومره کارونه یې مخته تللي دي او په څومره وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سلامونه انجینر صاحب، لومړی مو ځان راوپېژنئ. زما نوم انجینر سید محمد ده، د سعد خیریه بنسټ د تخنیکي انجینري کارو مسؤل یم. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب، تاسو د دغه برخې تخنیکي مسؤل یاستئ. لومړی که د دغه کورونو په اړه راته وایاستئ، دلته څومره کورونه دي، په څومره سیمه کې آبادیږي او کارونه یې اوس مهال څومره مخته تللي؟ دغه د دې ځای چې تاسو ګورئ په ساحه کې تاسو اوس د موږ دلته ولاړ یو. دغه د سعد خیریه بنسټ لخوا د دې سیمې محرومو او مظلومو او یتیمو کورنیو ته چې تقریبا په 20 کاله کې ډېر ځپل سوي خلک دي، د هغو سرپناه نه لري او داسې کور کې سرپرست نه لري. د هغو لپاره دلته تقریبا په دې مځکه کې 10 جریبه ساحه کې 100 کورونه جوړېږي. تر اوسه پورې تقریبا د 23 کوره جوړ سوي دي او نورو باندې عملا کار روان ده. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب. مخکې موږ لکه څنګه چې لیدونکو هم په تصویر کې ولیدل، دغه د مدرسې یا دارالعلوم هغه تصویرونه هم راواخیستل. د دغو ټولو په اړه که راته ووایاستئ، تر اوسه پورې څومره لګښت پېښ شوی ده او څومره کارونه یې مخته تللي دي او څومره وخت کې به دغه ګټې اخیستنې ته چمتو سي؟ نو دغه دارالعلوم چې د سعد خیریه بنسټ لخوا جوړیږي په دې سیمه کې او دا تقریبا داسې یو دارالعلوم جوړیږي چې دا 3 ولایتونه چې دغه پکتیکا په دې سیمه ته نږدې موقعیت لري او د زابل نوبهار ولسوالي ده او د غزني ګیلان ولسوالي او مکور ولسوالي ده، ټولې دې ساحې ته ډېر نږدې موقعیت لري. یعنې د دې دارالعلوم څخه کولی شي چې د 3 ولایتونه استفاده وکړي او دا تقریبا دارالعلوم داسې یو کمپلیکس په شکل جوړیږي او دا تقریبا د دې ټول ساختماني چارو لګښت یې تر تکمیل تر وخته پورې 10 میلیونه ډالر ده. تر اوسه 15% چارې تکمیل شوي دي ساختماني چارې او ساختماني چارې د انجینري د نورمونو او معیارونو مطابق جوړیږي. که څه هم دا ساحه ډېره لرې ساحه ده، دلته چې موږ کوم ساختماني مواد راوړو دا له غزني ښاره څخه راوړل کېږي.
او لاره هم اکثریت وخت خرابه وي خو بیا هم د مشکلاتو سره سره بیا هم الحمدلله دلته ډېر کارونه سوي دي او تقریبا چې تر اوسه پورې کوم کارونه روان دي هغه په ډېر اساسي شکل روان دي. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا و د غزني ولایت له ناوې ولسوالۍ نه د سعد په نامه خیریه بنسټ هغه فعالیتونه چې تاسو ته مو تر دې مهاله وړاندې کړل. هیله ده چې دغه راپور مو خوښ شوی وي او تر دې ځایه مو راسره لیدلی وي. تر بیا او بل دغسې راپورونه چې ستاسو په درانه چوپړ کې وړاندې کوو او یوې بلې ولسوالۍ ته ځو. درنه اجازه غواړو. ښاد، ودان او بریالي اوسئ.